لنډي کوتل کې یو شمېر د بخاریو دوکانداران وایي ژمي راتګ سره د بخارۍ په جوړولو کار شروع کړی او ژمي لپاره یې بخارۍ جوړې کړي، خو د تیرو کلونو په څېر دا وارې د بخاریو بازار په ټپه ولاړ دی، ځکه چې لنډي کوتل کې همیشته زیاتره خلکو اقتصادي حالت سم نه دی. نورالله په نوم یو دوکاندار وایي څه لرګي ګران دي او څه موسمونو کې یو څه بدلون راغلی دی. ما نوم نورالله دی او زه دلته لنډي کوتل کې تقریبا 22-25 سال وشو انګېټو کار کړو او مخکې کار بس دا و چې یخني به هم زیاته وه او لرګي هم ارزان و. اوس خبره داسې روانه ده چې لرګي هم ګران شو، څادرې هم ګرانې شوې او موسم باندې هم اثر لوېدلی، ځکه چې مخکې به په دغه حالاتو کې په دغه میاشتو کې زموږ مکمل کار تقریبا نیم نه زیات ختم شوی و. اوس یې سټارټ هم نه دی اخیستی، نو د ګرمۍ د وجې نه هم چې دی که نه په کار باندې ډېر اثر لوېدلی دی. نورالله زیاتوي چې لنډي کوتل کې بجلي او ګیس نشتوالي له وجې هم لنډي کوتل زیاتره خلک بخارۍ خوښوي. بس دا مونږ اکثر د کباړ نه دا کوم څادر راخلو دی نه جوړو، دی بیا یو کیمیکل ډرمان راځي هغو نه دا انګېټۍ جوړو او مختلف شیونه، خو انګېټۍ دلته په لنډي کوتل کې ضرورت د دې وجې نه زیات دی چې دلته موسم اکثر ډېر یخي، بل غریبه پسمانده خلک دي، غریبه خلک دي، ګیس خرچې وس یې نشته دی، بجلی دا حال دی، نو دې وجې نه انګېټۍ له خلک ترجیح ورکوي. دې دپاره چې په دغه کې سړی هر قسم شی هم سځلی شي، لرګی، کپړه، چپړه، هر شی هم سځلی شي، نو دې وجې نه خلک د انګېټۍ ته ترجیح ډېره ورکوي. محمد نبي په نوم یو بخارۍ اخیستونکی بیا وایي چې ګرانۍ ته په کتو بخارۍ اخیستل اوس د غریب سړي د وس نه وتلې ده، ځکه چې لرګیو نرخ هم ورځ تر بلې سیوا کېږي او په ژمي کې بدن پټېدو لپاره نور هم بله د ضرورت شیان لګي. زما نوم محمد نبي دی، دلته امیر صاحب له راغلی یم، انګېټۍ مې ترې اخیسته، انګېټۍ ډېرې ګرانې دي، لرګي هم ډېر ګران دي، دلته غریب سړي لپاره ژمي تېرېدل ډېر سخت کار دی، بوټان لګي، بنیان لګي، جبرۍ لګي، کوټونه لګي، خلکو ډېره غریبي ده او ژمي تېرېدل ژمی لواړي کې ډېر زیات سخت دی او په کار دا دی چې حکومت عوامو غم وکړه، سهولت وله ورکړه او نور بس تاسو ته خپله پته لګي لنډي کوتل ډېره پسمانده علاقه ده، غرهیزه علاقه ده، هر وخت بارانونه واورې او داب کې شي او ګراني ډېره زیاته ده او کار دا چې حکومت دغه عوامو غم وکړه، ځکه چې حکومت چې د عوام دا مثال د بچي دي او حکومت ته زموږ دا خواست دی چې عوامو سره ډېر زیات لاس ویسي دغه ژمي په موسم هغه باندې. لنډي کوتل یو شمېر اوسیدونکي د لرګیو د نرخ کې زیاتوالي شکایت کوي، وایي لنډي کوتل کې ګیس هم نشته او بجلي هم په نشت حساب ده. ضلع انتظامیه باید عوامو ته ریلیف ورکولو او د نرخونو ښه والي لپاره روزانه په بنیاد د بازار چکر ولګوي او عوامو ته اسانتیاوې رامنځته کړي.